السلام علیکم دوستانو. نن به زه تاسو ته د محمد نبي ساحل په اړه لنډ معلومات درکړم چې محمد نبي ساحل چیرې زیږېدلی دی، کرکټ ته یې په کوم ځای کې مخکې کړې ده. داسې نور ډېر معلومات ویډیو تر اخره راسره وګورئ. که په دې چینل کې نوي یاست، افغان خوشحال یوټیوب چینل درسره سبسکرایب کړئ. د کرکټ نړۍ مشهوره لومړی شمیره لونډر محمد نبي ساحل په کال 1915 کال کې د مارچ په 3 نیټه په لوګر ولایت کې د حاجي خوبي په کور کې وزیږېده. هغه د کرکټ لوبه د پاکستان په کچه ګړۍ کیمپ کې پیل کړه او د طالبانو د رژیم د سقوط نه وروسته کابل ته راغلی او د کرکټ بورډ لخوا ملي ټیم ته غوره شو. محمد نبي ساحل خپله لومړۍ نړیواله لوبه په کال 2009 کې د سکاټلند خلاف ترسره کړه. په دغه لوبه کې چې په جنوبي افریقا کې ترسره شوه، 58 منډو جوړولو باندې بریالی شو. محمد نبي ساحل په 98 نړیوالو یو ورځنیو لوبو کې په 29 ورځې او 8.8 سټرایک ریټ سره 2301 منډې جوړې کړې دي. لوړې منډې 114 او 10 ځلې ناټ اوټ پاتې شوی دي. نبي ساحل خپله لومړۍ شلوريزه سیالۍ په 2010 کال کې د فروری پر لومړۍ نیټه د آیرلینډ خلاف ترسره کړه. په 22 شلوريزو سیالیو کې نبي ساحل په 20 ورځې او 140.8 سټرایک ریټ سره 915 منډې جوړې کړې دي. وړې منډې یې 9 دي او 9 ځلې ناټ اوټ پاتې شوی دي. رستلاسي توپوهونکی او ابریک ورو توپچوونکی نبي ساحل په 2013 کې د نوروز منګل پر ځای د افغان کرکټ ملي لوبډلې مشر وټاکل شو او په خپله لومړۍ لوبه کې آیرلینډ ته ماتې ورکړه. په 2014 کال اسیا کپ کې افغان لوبډله د نبي ساحل په کپتانۍ کې یو بشپړه غړیتوب لرونکي هیواد بنګلادیشي لوبډله له ماتې سره مخ کړه. نبي ساحل 3 کاله د افغان لوبډل مشر پاتې شو او د 2015 کال نړیوال جام څخه وروسته استعفا وکړه. نبي ساحل چې د افغان لوبډلې کلیدي لوبغاړی بلل کیږي، د افغانستان کرکټ په تاریخ کې لومړی لوبغاړی دی چې 100 وکټ یې په یو ورځنیو سیالیو کې اخیستی دی او په شلوريزو سیالیو کې هم 15 وکټ په اخیستو سره افغان کرکټ ملي لوبډلې لومړی لوبغاړی دی چې ډیر وکټ یې ترلاسه کړي دي. ساحل نه یوازې د افغان کرکټ ملي لوبډلې لپاره بلکې د زرګونو ډالرو په مقابل کې هم لوبېدلی دی، لکه های پی ایل، بی پی ایل، پی اس ایل، سی پی ایل، بی بی ایل لیګونو کې د مختلفو لوبډلو لپاره لوبېدلی دی. همداراز محمد نبي ساحل په هیڅ کوم یو ورځنیو سیالیو کې له لوبډلې څخه نه دی ډراپ شوی. د افغانستان لپاره په یو ورځنیو سیالیو کې تر ټولو ډیر کیچونه او تر ټولو ډیر 15 شپږیزې وهلې دي. هغه غواړي چې په راتلونکي کې خپل زوی د کرکټ نړۍ ته راولي. دا و د محمد نبي ساحل په اړه لنډ او مهم معلومات. که غواړئ چې د داسې نور لوبغاړو په اړه معلومات ترلاسه کړئ نو په کمنټ کې راته ولیکئ. که مو ویډیو خوښه شوې، ویډیو د ملګرو سره شیر کړئ. که په چینل کې نوي یاست، چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. تر بیا د الله په امان.